درنو لیدونکو او اوریدونکو، نن ډیره ښکلې ویډیو درته لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. نومورکی زلمی د پاچا په لور مین شو. د مینې غمونو هغه بیچاره کړ او هیڅ داسې لار په نظر نه ورتله چې خپلې مینې ته پرې ورسیږي. د پاچا یوه نږدې کس چې زیرک او مهربان سړی و، د زلمي سادګي او د هغه مینې ته چې وکتل نو یې ورته وویل پاچا له معرفت سره مینه لري، که پوه شي چې ته د خدای له نیکو بندګانو څخه یې په خپله به ستا خواته راشي. زلمی په دې موخه چې خپلې مینې ته ورسیږي ځان ګوښه کړ، د خدای په عبادت بوخت شو او مینې ته د رسیدو لپاره یې دعاګانې پیل کړې. زلمی کلار کلار د خدای په عبادت کې ډوب شو او د اخلاص نښې پکې را برسېره شوې. یوه ورځ پاچا د زلمي د کور په خوا کې تېرېده چې زلمی یې ولید. پاچا پوه شو چې زلمی د خدای له نیکو بندګانو څخه دی، نو یې په هماغه ځای کې ترې وغوښتل چې د لور د غوښتنو لپاره دې دربار ته ورشي. زلمی د فکر کولو لپاره وخت وغوښت. پاچا هم هغه ته وخت ورکړ، خو چې څنګه پاچا د زلمي له کور نه لرې لاړ، زلمی خپل توکي راټول کړل او یو نامعلوم ځای ته لاړه. د پاچا نږدې کس چې زلمی ته یې د عبادت کولو سپارښتنه کړې وه، د زلمی په دې پریکړه ډیر زیات حیران شو او د دې کار د وجې د معلومولو په موخه د زلمی پیدا کولو پسې ووت. له اوږدې مودې وروسته یې زلمی پیدا کړ او ترې ویې پوښتل تا خو د پاچا له لور سره لیونۍ مینه لرله او هغې ته د رسېدو لپاره ناقراره وي، خو چې کله پاچا ستا کور ته درغی او درنه ویې غوښتل چې له لور سره واده وکړي، ولې ترې وتښتېدې؟ زلمي وویل که دروغجنه بندګي دومره توان لري چې یو پاچا زما تر کور راولي، نو زه ولې د حقیقي بندګۍ په لور قدم وانخلم تر څو د کائناتو خالق په خپل کور کې ووینم.